حسن صاحب جنې ورته لاړئ تاسو کوم چې د دنیا د جرګو دپاره یو حجره ده، تاسو په سوشل میډیا باندې یو پوسټ وکړو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د معاملاتو دپاره یو سټپ اخیستی شوی دی، دعا کوئ چې کامیاب شي. دا سټپ چا اخیستی دی؟ څو ملاقاتونه چا سره وشو؟ څه خبرې شوې په دې کې؟ ګوره لمبې خو ما دا پوسټ چې کړو دا ما د دې د وجې نه کړی چې ډېر ملګري د پاکستان او د افغانستان هغوی دا شی له خبره وي لالی لال نه دی او خانک په سر زموږ د طرف ته خلک دغه کوي چېره دا کوم یا خو کېدای شي خلکو سره ماضي هغه تجربات هم ښه ني، نو ځکه ډېر د شک په نظر سره یې کتل. چېرې هر یو سړي وایي چېرې پته نه لګي چې دا څه لتلی دی، حسن خان څه لتلی دی. حسن خان یو جرنلست دی او هم دغه دی او دا یو کوشش دی لکه دی کې زموږ هم پکې دا دغه ځکه چې موږ هم دا غواړو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا کم تربګني ده، دا کم تاو تریخوالی دی، دا کم نفرت دی، د دې ګوره څه وجوهات شته. موږ دا نه وایو چېرې دا اسې دي، هغه په ځای د دې دا یو داسې کوشش دی چېرې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دا کمې بدخواګانې دي، دا کمې بدې خبرې دي، د دې یو لس شل کسان دي چې هغوی ته به پیدا وي په فیسبوک باندې. په لکه څنګه زما پسې یو کمپین شروع شو، چا وی دا عیسائی لیږلی، چا وی دا پنجاب لیږلی، چا وی دا فوج لیږلی، چا وی سی آی لیږلی، لکه هر یو شی داسې خلک هم پکې وو چې اخر زه خو ټولو ته ډېر د عزت په نظر ګورم، ما نه چاله جواب ورکړی دی، نه مې د هغوی دا خبرې، ځکه دا د هغوی پوینټ اف ویو دی. ټیک ته کېدای شي هغوی داسې سوچ کړي. اوس به زه د خپل عمل نه ثابتوم چې دا داسې نه ده. زمونږ کوشش دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم دی تهذیبي مشترکات دي، مونږ په دې خاوره باندې یو ځای د باګرام نه واله ټکسلا پورې بلکې انډس ویلی سیولایزیشن، ګندارا سیولایزیشن، مهرګړ سیولایزیشن، داسې د باګرام او د هرات او د خبره دا چې ته ګورې که نه د ټول یو بل سره لینک یو لینډ ماس دی، یوه ځمکه ده. زما دغه نه اوبه را روانې شي، کابل ریور زما ځمکه اوبه کوي، چترال نه را روان شي زما د کونړ نه راځي زما دغه کوي، اوبه شریکې، هوا شریکې، درې شریکې، غرونه شریکې، د دې سره سره زمونږ تهذیب شریک دی. په دې خاوره باندې ګوره زه چې چېرته پاتې کېږم، ته چې پاکستان وایې، مونږ ناست یو اسلام آباد کې ناست یو، دلته کې ګوره دري او پارسي چې کوم دی دلته ژبه پاتې شوې ده او ډېر اوږد وخت لپاره ژبه پاتې شوې. زمونږ مشرانو چې کوم دی که د خیال و هغوی به اکثر زمونږ د اسلامي دغه به چې کوم دی په دري یا په پارسي کې ماته خو یوه ده که دري ده که پارسي ده خو یو ورشن دی د هغې، نو زمونږ ژبه شریکه پاتې شوې ده. پښتو یو داسې ده، اردو ته ته وګورې د دې اوریجن چې کوم دی یا د عربي او د خبره د دري نه زیات زمونږ نشل انتم ته وګوره قومي ترانې ته ماکسیمم پکې چې کوم دی، ځکه چې دا ژبه زمونږ وه، که دري وه، که پارسي وه، که پښتو وه، دا زمونږ، ځکه چې دا مونږ یو د یو تهذیب کې چې کوم دی مونږ یو بل سره زمونږ د دلته چې به څومره اشرافیه وه د هغوی ژبه به پارسي وه، که هغه د مغولو کمرانانو که احمد شاه ابدالي پورې چې راځي نو لکه پښتو ویله نه دغه کېدله، دی به لکه دا دغه به یې کوله. نو ما وی چې یاره دا چې کومه هڅه ده دا د دې دپاره ده چې مونږ د دواړو ملکونو ترمنځ تهذیبي اقدار روټس چې کوم دی د هغې په بنیاد باندې راځي چې یو بل سره کینو. زمونږ ډېر څه شریک دی، مونږ د یو کلي خلک یو، د یو محلې خلک یو، کله ګوره د ګلوبل محله کې مونږ بالکل د یو محلې پورې دغه شو. زمونږ خبره که زما په کور کې تنور بل شي نو تپې تا ته درځي، که ستا په کور کې بل شي تپې ما ته راځي، ځکه چې زمونږ په یو ځای دا کومې پورې به مونږ یو بل سره دا نفرت کوو. د پاکستان د افغانستان نه بغیر کېدی نشي، دغه شانتې چې افغانستان کې امن نه پاکستان ترقي کوي نشي، دا به پاکستان هم مني، دا به افغانستان هم مني. نو دا جرګه یا دا غونډه دا زمونږ یو تعارفي غونډه ورته ویلی شي، یو تیاری والا غونډه، پریپریټري غونډه ورته ویلی شي، چېرې مونږ څنګه وکړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ او په دې کې ډېر ښه خلک شامل دي، ډېر ښه ماینډز دي پکې، چېرې مونږ دا تاثر نه دی، دا نه دی چېرې مونږ ګنې یا طالبانو خلاف یا د پلاني خلاف، نه، مونږ لمبې پروجیکټ دا دی چې د پاکستان افغانستان ترمنځ داسې رشتې قایمول چې د هغې بنیاد زمونږ په تهذیبي جړلو باندې زمونږ میوزیک یو دی، زمونږ سندره یوه ده. هغه ورځ ما د پروګرام کې یو خبره مو کړله هلته کې په سوشل میډیا باندې لاهور یونیورسټۍ کې
سالکان دی میوزیک سره ډانس کوي تاجک ملګری وی چیرې دا تاجک ډانس دی ٹھیک شو پښتنو وی چې نه دا د پښتو میوزیک دی او دغه دی لکه زمونږ ټول یو شي که تو ګوره دلته کې زمونږ لکه د پنجابي والا دغه سره تو ګوره د دې ټول زمونږ میوزیک مشترک دی زمونږ سندرې مشترک دي زمونږ هیروز مشترک دي زمونږ تاسو ته مو وی چې ډیر داسې زمونږ شعرا مازینه اوس علامه اقبال نیمه شاعري په پارسی کې کړی دا خوشحال خان بابا په پارسی کې کړی دا رحمان بابا په پارسی کې کړی دا رابندرنات ټیګور پورې زدا ټول مونږه لکه هغه طرف ته خو دنیا هغه طرف ته لاړو مونږ د پاکستان او افغانستان چې خبره کې نو دا لکه زمونږ دا چې حفیظ جلندری چې دا ترانه لیکله زیاتره خلکو په هغه باندې دا اعتراض وشي دا تا په درې یا پارسی کې دی لیکلی ده که نه نو دا زمونږ دا شی چې دی ما چې دوا کوو چېره دا نفرت چې خلک کوي دا پراپیګنډې چې خلک کوي دوی په خپل ځای دی کوي خو الله تعالی دې مونږ له وس راکړي الله تعالی دې مونږ له صبر راکړي مونږ حوصله راکړي چېرې مونږ دا پروجیکټ د دواړو هیوادونو د دواړو قومونو ترمنځ چې دی چې دا څنګه مخکې مونږ بوزو د نفرت په ځای باندې په اعتماد باندې په یو بل باندې په د شک په ځای باندې په یو بل باندې اعتماد وکړو او د دې خطې د پراختیا لپاره استقلال لپاره د خوشحالۍ لپاره د پرمختګ لپاره ټول په شریکه کار وکړو شاید چې تاسو نمونه وایي خو زه بیا هم تپوس کوم چې څوک هغه طرف نه حکومتي نمایندګان پکې وي یا نو پاکستان نه څوک خواهش د کوم ملکو انیشیټیو چا واخیست ګوره خواهش د هغه ملګرو تاسو ته پته ده چې زه د خپل ویلاګ کومه یا د پودکاسټ کومه نو زه یو کنسرن زما دی هغه د افغانستان او پاکستان او زه تاسو ته پته ده چې پاکستانیان مخلمه او افغانان مخلمه او زه هغوی ته فلور ورکوم څوک دا نشي ویلی هغه ورځ ما باندې په یو ایکس سپیس کې یو کس تاسو کو چیرې ستا ټوله ایجنډا چې کومه ده دا خو تا ته عیسائی اور کې او ستا ته چې خبرې کینو لکه پاکستان کې خو تا ازادې خبرې نشي کوي نو ما ورته وایي مې زه به د ځان څه صفایي کوم خو زما سره وحید فقیري صاحب ناستو هم په هغه سپیس کې او سره چې کوم دی ډاکټر حاتب مختار ناستو څه نور ملګري ناستو د دې چینل باندې مې زما په چینل راځي وخت په وخت راځي خبرې کوي تاسو د دوی نه تاسو کې که دوی ما سره د خبره قاری خوستی چې کوم دی هغه خبرې کړې دي که چاته یو خبره د دوی کټ کړي دغه شانته زمان مزمل سي ډېر تیز خبره لکه یو پروګرام کې وو احسان خان وی د اسلام آباد زمونږ پلار خو نه دی کنه نه ما دا کار دی نو اخیتم دا پته ولکه زمونږ افغان ملګرو ته چیرې د حسن یو کوشش کوي دوانو ته یو سپیس ورکوي دا خو دغه کوي نو ولې نه مونږ په دې باندې نو په دې ویلاګو دوران کې یا د پودکاسټ دوران کې مونږ دا خبرې شروع کړلې په دې کې بیا زمونږ څه پاکستان کې چې کوم افغانستان کې سفیران پاتې شوي دي یا متعلقه خلک پاتې شوي دي هغوی هم دې کې دغه وکړو بیا مونږ دا وایي چې یو زوم باندې به مونږ انټراکشن کول یو بل سره مونږ بیا وایي چې یو دغه کوو یو ملاقات پکار دی ناسته پکار ده ناسته پکار ده او د دې یو پریپریشن غونته کې یو آغاز خو پکار دی چې ته مونږ کینو کنه چېرته نه په زوم باندې خو به تاسو ته پته دی ځای نه به لګي خبرې به کولې نو مونږ چې چېرته کینو یو بل سره بالمشافه کینو یو بل به ووینو نو په دې کې څه لندن نه ملګري رالل څه د یورپ د نورو دغه نه رالل پاکستان نه پکې څومره یو زما سره بل زما سره خو نو خیر سینیر دی زه د هغه سره به دا ووایي چې هغه هم پکې و پکې مونږ کافي نه پوینټ اف ویو کې لکه دا شی پکې خو چې مونږه کولاو پوینټ اف ویو باندې چیرې د پاکستان مفاد په افغانستان کې ستدي دا د کې زموږ اختلاف زموږ خپل پاکستانی ملګرو سره زموږ چې کوم دی چیرې زما یو خیالو دا بل خیالو دغه شانته افغانستان والا هغوی خپل چیرې لکه دې ټیم کې او مونږ دوه ته دا احساس او چیرې دې ټیم کې دا پروسس چې شروع کوو د دې ډېر مخالفت دي د امن دشمنان ډېر زیات دي هغوی په د قام پرستۍ په نوم باندې یا د مذهب په نوم باندې یا د ژبې په نوم باندې چې کوم دی هغوی وایي چې دا حسن ولې دی لکه دا بل ولې نه د څوک به یو نوم ورکړي څوک بل نوم ورکړي نو مونږ وایي چې یاره دا خلک خو به یي مونږ له ځان دا پروسس د دوی نه امیون کول دي چې دې کې نفرت تربګني دشمني دا مونږ سایټ ته کو نو د هغې سایټ ته کولو دپاره بیا مونږ دا وایي چې یاره بهترین شی دا دی چې مونږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات چې دي دا خو د شورونه بده قسمته خراب را روان دي نو مونږ داسې کوو چې مونږ یو نوې دغه سره راځو اپروچ سره او هغه دا دی چې سیولایزیشنز ته مونږ رجوع کوو
تهذیبونو ته به مونږ رجوع کو او هلته چې کوم سیولایزیشنل روټس دي د تهذیبونو کومې جلډې دي چې هغه زما په خوره باندې ډېرې ژورې ښخې دي او هغه د باګرام او د خبره د نارت او د ساوث افغانستان په هغې باندې هم ډېرې ژورې ښخې دي. نو مونږ وایو چې دا مونږ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ امن دپاره یا د ورورولۍ دپاره یا د تربګنۍ د ماحول ختمولو دپاره د دشمنۍ ختمولو دپاره د نفرت ختمولو دپاره چې دي دې دپاره به مونږ زه خپل تهذیبونو ته زما تهذیب ګندارا سیولایزیشن یا مهرګړ سیولایزیشن یا انډس ویلی سیولایزیشن دغه شانته دا ټیکس علاوه دا باګرام چې کوم د کتابونو ګوري دا یو دغه کې راځي کابل شو هرات شو کندهار شو داسې زما پېښور شو لاهور شو کشمیر شو ملتان شو دا ټول یو بل سره تړلي دي. بالکل احمد شاه ابدالي دلته کې پیدا کېږي کندهار کې هغه بادشاه کېږي لکه دا تاسو ګورئ علامه اقبال په سیالکوټ کې دغه کېږي د ټول نه زیات متاثر هغه د کابل او دغه نه دی افغانستان نه دی. رابندرناث ټیګور په کلکتا کې دغه راځي او په افغانستان باندې هغه چې کوم لیکل کې دا ولې مونږ یو خلکو سره یو بل پیژنو نو مونږ په ځای د دې چې دا یو طبقه ده چې هغه د سیاسي بنیادونو باندې نسلي بنیادونو باندې ژبني بنیادونو باندې مذهبي بنیادونو باندې د فرقې په بنیاد باندې په موږ کې تقسیم پیدا کړي او ډېر څیزونه داسې دي مسلې به وي خو دا مسلې به هله حل کېږي چې کله موږ یو بل وپېژنو چې زمونږ خوره یوه ده زمونږ تهذیب یو دی زمونږ کلچر یو دی زمونږ شعر یو دی زمونږ ژبه یوه ده زمونږ شاعري یوه ده د یو میوزیک سره تم ډانس کوې زم ډانس کوم یو سندرې ته تم خوشحالېږي زم خوشحالېږم مړی زما او ستا چې کوم دی جړا مو ته دونه پورې مونږ وایو چې په دې بنیاد باندې به مونږ مخکې ځو نو په دې کې هغه خلک چې هغوی د دې عهدو نه د دې سیاسي څیزونو نه اوچت سوچ کوي نو ځکه مونږ دا نه وایو چېرې سبا به طالب جان وایي چېرې ګنې دا ما خلاف مونږ وایو چې دا پروجیکټ چې کوم دی دا د 2027 28 29 نه دی ته خپل حکومت کوه مونږ به سلیبریشن کو په 2029 کې پاکستان په 1929 کې افغانستان په 1929 کې دا دواړه ملکونه دا موجوده افغانستان دا راغلي دي زموږ لپاره دا 1929 دا فګر نه دی دا مونږ ځان ته ټارګټ کوو نو دا یو اوږد مزل دی او یو صبر آزما مزل دی ډېر د سیاسي او د دغه نه مبرا مزل دی د ژبې نه بهر دی دا نه چې دی کې به تاجک ازبک هزاره بني پښتون به پکې پښتون بني پلانې به پکې یا دلته کې پښتون به یا پنجابي سندي بلوچي سرایکي ځکه چې زمونږ د ټولو ځمکه یوه ده زمونږ د ټولو تهذیب یو دی او څه خلک دی چې هغه لګیا دي دا په نفرت باندې په جګړو باندې او په دې کې بدلی نو دا د دې خلاف چې کوم دي دا کوم خلک چې دی دا د حکومتي څیزونو نه اوچت به وایي چې دی ستاسو د دې خبرو کنکلوژن دا چې مطلب د خلکو ترمنځ چې اول نفرت ختمول دي دا ګراوند جوړول دي بیا به بره راځي ګوره مونږ دغه دا دی چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی او کله نه افغانستان نو د دوی ترمنځ خبره ښه نه ده مونږ وایو راځئ داسې به وکړو چې پاکستان سایډ به کینی افغانستان سایډ به کینی ته به خپله کاغذ واخلې پن به واخلې ستا د افغانستان نه کمې ګیلې دي هغه دلته په کاغذ ولیکه A to Z که غټه ده که وړه ده دغه شانتې افغانستان سایډ به کینی د پاکستان نه کمې ګیلې دي A to Z هغه به ولیکي دا به زمونږ سره آرکایول کې راشي دا زمونږ دغه دي دې باندې به مونږ خبره کوو چې دا یو شی چې دی که نه دا یو دا نه چې راځو په یو ځای باندې ختم په یو ځای نه کېږي دا به مونږ لکه دا به مونږ ایجنډه شوله چېرې دا به دغه کېږو د دې سره د خلکو کې دا یو بل خلکو ته دا احساس ورکوله چې ستا ژبه او زما ژبه ستا عقیده زما عقیده ستا کلچر زما کلچر ستا تاریخ زما تاریخ ستا سندره زما سندره ستا شعر زما شعر ستا امام زما امام دا ټول یو دې کې څه فرق نشته دی هغه به مونږ بیا په دې باندې دام ده زما ته چې کوم خوراک کوم هغه خوراک تم کې زه چې کوم خبره زما کوم سټایل دی هغه ستا هم سټایل دی د واده د غم د ښادۍ دا ټول ځکه چې تهذیب یو دی لینډ ماس یو دی یو ځمکه باندې څه منځ کې زمونږ څه غټ ډویژن نشته دی نو د هغې دپاره بیا دا وایي چې یو به دا وي دې نه پس به مونږ دا کوشش کوو چې دنیا ته مونږ یو امپریشن ورکوو چې یاره مونږ یو دغه زمونږ دغه دی نو هغه جاینټ میوزیک پروګرامونه کول چې پاکستانی میوزیشنز او سندرغاړي افغان میوزیشنز سندرغاړي د دوی مشترکه پروګرامونه کول فود فیسټیولز لکه پاکستانی کانې خوراکونه مشهور
افغاني خوراکونه مشهور دا یو بل سره لینکول پروفیسوران د سټوډنټانو یو بل سره لینکول علما کرامو د شاعرانو د ګلوکارانو د فنکارانو دا مشترکه پروګرامونه کول چې یو بل سره ناسو خاندوم په یو ځای جاړوم په یو ځای خبره ټوکې ټکالم پکې کیږي د یو بل ته زما د میوزیک لپاره چې کوم د لاسونو پړکې زستا غته ته زما د میوزیک سره ګډا کې زستا هغه سره ګډا کوم دغه شانتي مدارسو خلک دغه شان د یونیورسيټو خلک په خاصه توګه میډیکل د حواله سره نو دا یو پورا یو د ځکه تاسو مو چې دا 2000 ختم خبره ده چې دا خبره لنډه نه ده نو دا منګه چې تلیو دا تاسو غواړئ چې دا یو پریپریټری ناسته و لکه تعارفي او یو داسې لیمیټډ پدې کې دا وګوره چې فاونډینګ ممبرز کوم دي کنه د دې پروجیکټ هغه یو بل سره ناستي هغه په دې حواله سره یو بل سره خبرې اترې یو څو اخر ټکو کې راته دې جواب راکې تاسو خو دا یو وګت پروګرام دی خو بیا هم چې په دې کې د افغان حکومت نمائندګان نه کینی او تاثیر خو به داسې کنه چې پاکستان د موجوده رژیم خلاف یو آغاز کړی دی او سپیا غسته دی ورته دا خبره وشوله ځکه چې د کوم ډېر لګه د کې داسې ټیبل ناشته نه و د کې ټول لکه دغه شانتي ناسو اجرا کې چې ناسو ما سار خبره وکړه پروټه باندې ما خام وکړه پروټه باندې پچې باندې مازیګری کې ناشتي سو خبردار چې خپل ریلیکس ماحول کې نو ځکه په دې کې ټول خبره دام نو چیرې لکه د چیر دی او دا ډیپټي چیر دی او د مشرکی او د کشرکی نه ټول دا شانتي ناشتي انفارمل دغه کې ناسو دا خبره وشوله خو د دې خو څوک مخالفت نه کوي چې طالب نماینده دی پکې نه طالب هم د خبرې کسته اهم د کوي شي پکې ناسته پکې کوي شي کاغه د دې پروجیکټ سره یا د دې سوچ سره هغه وی چیرې زه ما زه غوته ته مو وی چې دا کومه وی چیرې بس د 2030 پورې چې د مونږه خبره ختمو بیا به طالب وی چې او یاره دا خو زما خلاف پروجیکټ دی دا ما دا کې یا مونږه دا ویل چې بس په دې 2 کال کې 15 کال وشو مونږه د خزو تعلیم غټه مسله ده خدای سبجیکټ باندې دا سیده خبره پکې نه دا روستو کې دي شراتلی شي ولې دا اهم خبره دي سیویلایزیشنل خبره دي پکې خو دې کې طالب هم کرازي طالب وګوره د سوسایټي سره اډجستمنت کوي هغه به هر افغان سینې ته رانږدې کوي که تاجک دی ازبک دی هزاره دی په هر څه به خېټه نه اچي چې صرف مولا دی او طالب دی هغه د ځمکه قبضه کړې ده دا سوچ به نه کوي دا د هغه خاوره ده دا د ټولو مشترکه خاوره ده دا به مونږ مشترکه دغه سره زو نو دې ته مونږ وایو که نه کو فاونډیشن لکه دا سیستم چې د پاکستان افغانستان یو کو فاونډیشن بد د بیس کیږي د خشانت طالب له پکار به یي چې د افغانستان کې دا اومني چې د افغان خوره د افغانانو د صرف د طالب د مولا یا د دې خلکو د مجاهد نه ده دا که چا جهاد کړي دا غم ده که چا نه دی کړي دا غم ده که څوک پښتون دی که څوک تاجک دی که څوک ازبک دی که څوک هزاره دی دا د هر یو کس ته که څوک شل کسان دي که څوک سل کسان دي که څوک زر کسان دي نو هغه لس والا شل والا دا غویم د ازمکه ده د دې اپروچ نه ما په خیال طالب دراوتل پکاري د دې اپروچ سره ځینو بیا خو د ماریا سلطان خبره کچره دا اپروچ نو تازه غا انټرویو کې چې ما سره ویلو افغانستان بیا تجزیه کیږي ځکه افغانستان سنټر کې د خلکو په مرکز کې د خلکو دغه نشته نه پکې تاجک ځانینی نه پکې ازبک ځانینی نه هزاره ځانینی نه پکې ځان پښتنی نو د دې سره خبره د ډیسپرسیو فورسز به کوم دی هغه مضبوطی